د یو درې ذکرونو اهتمام دا ضرور پکار دی او خاص کر د رمضان په میاشت کې دا درې ذکرونه د دې اهتمام ډېر زیات پکار دی. اولنی په هغه ذکرونو کې حدیث کې راځي عن سمرة بن جندب رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي احب الكلام الى الله، د ټولو نه محبوب ترین کلام د الله په نزد باندې دا څلور کلمات دي. کوم څلور کلمات؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یو بل روایت کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خذوا جنتکم، خپل ډالونه راوالئ ډالونه. نو یقولنا منګ ویل یا رسول الله ای د الله پیغمبره من عدو قد حضر، ډالونه راوالو د دشمن د وجې نه، دشمن رالی ځکه ډالونه راوالو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل لا نه 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 د دشمن والا ډالونه مه رالی، جنتکم من النار، هغه ډالونه راوالئ چې تاسو د اور نه بچ کوئ. او هغه ډالونه کوم دي؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل فانها یاتینا یوم القیامه، دا څلور کلمات به د قیامت په ورځ باندې راوستلی شي، رابشي مقدمات، مخکې تلونکي به یې د خپل ویونکي نه مخکې به ترې رواني، ومعقبات، او دا څلور کلمات یو بل پسې راتلونکي دي، یو بل پسې یو پسې بله ده بله پسې بله ده. او مجنبات، دا څلور کلمات به دا ښي طرف او ګس طرف ته د ویونکو نه رواني، لکه چا سره چې پولیس رواني یو سیډ او بل سیډ ته، دقه شانته د قیامت په ورځ باندې دواړو طرفونو ته دا کلمات، دا څلور واړه کلمات د دې ویونکي نه رواني. او وهن الباقیات الصالحات، دا څلور واړه کلمات باقیات الصالحات دي، یعنې د دې اجر به باقي وي د دې ویونکي دپاره، او دا نیک اعمال دي، نیک کلمات دي. دویم ذکر هغه لا حول ولا قوة الا بالله، د دې اهتمام ډېر زیات پکار دی. او د رمضان په میاشت کې خاص کر عبدالله ابن قیس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی. دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته یو ځل وفرمایل چې یا عبدالله ابن قیس، یا عبدالله ابن قیسه، قلت لبیک یا رسول الله، وی ما ورته ویل چې یا رسول الله حاضر یم، څه راته وایي؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې الا ادلک علی کلمة من کنز من کنوز الجنه، تا ته یو کلمه نه درښیم چې هغه د خزانو د جنت نه خزانه ده. نو قلت بلا یا رسول الله، وی ما ورته ویل چې بېشکه یا رسول الله راته ویښیې وه فداک ابي و امي، زما فلار او مور دې ستا نه دواړه قربان شي، دا کلمه راته راوښیې وای دا چې د جنت د خزانو نه خزانه ده، دا خو راته ضرور وښایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی راته وفرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله، دا وایه دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. دریم د استغفار اهتمام، استغفر الله استغفر الله، د ډېر ډېر زیات اهتمام پکار دی. استغفر الله و اتوب الیه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لزم الاستغفار، چا چې په ځان باندې استغفار لازم نو څه کارونه به وشي؟ یو جعل الله له من کل ضیق مخرجا، الله پاک به دا بنده د هرې تنګۍ نه راوباسي، کوم تنګۍ کې دا راګیر شوی دی، کوم مشکل کې دا فساو شوی دی، نښتې دی، د هغې نه به الله راوباسي. دویم ومن کل هم فرجا، او د هر غم نه به الله پاک را خلاص کړي، څومره غمونو کې چې دا راګیر دی د غمونه به الله ختم کړي. دریم ورزقه من حیث لا یحتسب، او د داسې طرف نه به دې بنده له الله رزق ورکړي چې د ده به پې ګمان نه وي. نو دا درې اذکار دې خصوصي اهتمام پکار دی. او د رمضان په میاشت کې یو سبحان الله وبحمده ولا اله الا الله والله اکبر، دویم لا حول ولا قوة الا بالله، او دریم استغفار ویل، د الله نه بخښنه غوښتل په رمضان کې او په غیر رمضان ټولو کې د دې اهتمام